د ښکلو دښتو شنو درو او دنګو غرو وطنه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند او د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور د بخش آباد بند د تونلونو جوړولو چارو پرانیسته وکړه. محترم ملا صاحب د بخش آباد بند د پرانیستو مراسمو ته وویل بخش آباد بند د فراه ولایت لپاره یوه مهمه او حیاتي پروژه ده او موږ په ټول توان د دغه پروژې په بشپړولو کې د فراه ولس ترڅنګ ولاړ یو. دا وعده یوازې په الفاظو نه کوو بلکې په ډیر اخلاص سره به یې چارې په عمل کې بشپړې کړو. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت د فراه ولسونو د ستونزو حل د خپل ځان مسؤلیت ګڼي. موږ باید تیر کال هڅه کړې وای چې سږ کال مو د دغه بند اوبه ذخیره کړې وای او ضایع شوې نه وای، خو اسلامي امارت ته د افغانستان ډېرې ستونزې په میراث ورپاتې دي چې د ټولو حل په یو وخت کې ممکن نه دی. د افغانستان اقتصادي زیربناو بیا رغونه ډیر کار ته اړتیا لري او په جدي توګه مې هڅې پیل کړي ترڅو په اقتصادي ډګر کې د ښو تحولاتو شاهدان واوسو. محترم ملا صاحب د خپلو خبرو پر مهال وویل د فراه ولسونو د اسلامي نظام د راتلو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. دا اوس زموږ مسؤلیت دی چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړو او هغه لویې پروژې ورته بشپړې کړو چې د دوی اقتصادي ستونزې پرې حل کېدای شي. د بخش آباد بند د پاتې چارو د تکمیلۍ په برخه کې به له شته امکاناتو څخه استفاده وکړو او له قراردادي شرکت څخه هم غواړو چې په اخلاص او امانتدارۍ سره ورسپارل شوې چارې بشپړې کړي. په پای کې محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند ټول ملت ته ډاډ ورکړ چې د اسلامي امارت مسؤلین د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره صادق او ژمن دي. له ټول ملت مو هیله دا ده چې د هیواد په بیا رغونه کې له خپل حکومت سره اوږه په اوږه ودرېږي. د بخش آباد بند له ښي لوري د 50 کیلومتره او له چپ لوري د 250 کیلومتره کانال په لرلو د 8,000 او 590 هکټاره کرنیزې ځمکې د خړوبولو وړتیا لري چې پیل شوې چارې به یې په نږدې راتلونکي کې بشپړې شي.